دا مور او پلار خدمت د مور تابعداري کې یاد ساته مرګ په وخت کې د شهادت د کلمې نصیب کېدلو زیری دی. حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابي دی. د دې صاحب چې کله د ځنکدن وخت شو رسول الله مبارک ورته حضرت علی بلال حضرت عمار رولېږل خواته چې لاړ شي بیمار پرسی به مو کوي او د مرګ وخت د کلمه ورته وایي د شهادت دی چې راله کلمه ورته وایي خو حضرت علقمه کلمه نشي ویلی. حضرت بلال لاړو رسول الله مبارک ته دا ټوله واقعه بیان کړه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مور روغ وخت تپوس توکو چې څه وجه ده. د حضرت علقمه مور ورته فرمایي وی قربان یا رسول الله زما دا بچی د مونځ او دست د روژې ډېر پابندو د نوافلو ډېر پابندو خو زه به یې ناراضه کولم زما مخې ته به یې خپلې ښځې له ترجیح ورکوله زه به یې ناراضه کولم. په دې وجه زه د ده نه لږه غمزده یم غمجنه یم خفه یم. رسول الله مبارک حضرت بلال ته وویل چې لاړ شي یو لرګي راوړئ او دی وسوځو. مور ته یې وویل معاف که نه یې معاف کولو. نو چې کله رسول الله مبارک ته لرګو خبره وکړه د مور د مینې هغه چې کومه جذبه وه هغه راپاڅېده او مور په ژړا شوه چې نه ته به زما مخکې زما زوی سزې. رسول الله مبارک ورته وفرمیل دا اور دا سزا چې ستا د نه معاف کولو په وجه ستا بچي ته به کومه سزا په قیامت کې میلاویږي د هغې مخکې اسم نه دي. یا یې خو دې اور ته تیاره شه یا یې د جهنم هغې اور سوځېدلو ته تیاره شه یا یې معاف کېدلو ته. مور ورته وایي نه په دې دنیا سوځېدل غواړم نه په هغه دنیا ما خپل بچی بخلی. څنګه چې د مور د خولې نه دا لفظ ووتلو الله رب العزت د حضرت علقمه په ژبه باندې شهادت کلمه راوسته لا اله الا الله محمد رسول الله او روح پرواز وکړو. دا د مور د تابعدارۍ